बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दा खबर न्यूज़ ते उज़ैम अफजल शाह यूसुफजई यो नज़र बसर खबरों। د پنډۍ خصوصي عدالت اډیاله جیل کې د بانی پی ټی آی د بشرابي خلاف د 190 میلیون پاوند کیس سماعت مکمل کړی شوی او فیصله یې محفوظ ګرځولې ده. خصوصي عدالت جج ناصر جاوید رانا ویلي دي چې فیصله به په 23 دسمبر یعنی د ګل په ورځ اورولی شي. خصوصي عدالت اډیاله جیل کې د 1 کال پورې د ریفرنس سماعت مکمل کېدو نه پس دا فیصله محفوظ کړې. پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا حکومت سره مذاکراتو لپاره غاړه ایښودلې ده. پارلماني پارټۍ اجلاس نه پس جاري شوې اعلامیه کې پی ټي آی ویلي دي چې د ملک سیاسي استحکام او ترقۍ لپاره مذاکراتو ته تیار یو. مذاکراتو سره د ملک د ستونزې حل کېدلی شي. پی ټي آی دا هم ویل چې سیاسي استحکام نه بغیر ملک ترقي نشي کولی. وزیر اعظم سیاسي چارو سلاکار رانا ثناء الله ویل چې اپوزیشن ډله پاکستان تحریک انصاف سره د اتوار ورځې نه مذاکرات شروع کېدی شي. ولې رانا ثناء الله په ډاګه کړې ده چې کومې خبرې کوو د نواز شریف اجازت سره به مشروط وي. امریکې د پاکستان بیلسټیک میزایل سره منسلک څلورو کمپنیانو باندې بندیز عاید کړی دی. د خارجه محکمې ترجمان میتیو میلر ویلي دی چې دا بندیزونو مقصد د تباهي خوراکونکو وسله مخنیوي کول دي. پاکستان د امریکې په بندیزونو سخت رد عمل ښودلی. خارجه دفتر د امریکې د پابندو فیصله متصبانه ګرځولې او ویلي چې پاکستان به په سټریټیجیک پروګرام باندې هیڅ قسمه سمجوته ونه کړي. خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې د ملکی معیشت کې بهتري سلسله جاری ده. سټیټ بینک مسلسل په 5 ځل پالیسي ریټ کې کمی راغلی ده. ګراني هم د 13 کالو کې کم ترین سلطه راکمه شوې ده. وزیر خزانه دا هم ویل چې حکومت مثبت اقداماتو له وجې نن د ملک معیشت کې نوره بهتري روانه ده. نان فایلرانو خلاف ګیره نور هم تنګ کړی شوې ده. په قومي اسمبلۍ کې د نان فایلرز باندې بندیز په حواله د ټیکس لا ترمیمي بل وړاندې کړی شوی دی. د دغه ترمیم مطابق نان فایلر بعد 800 سي نه سیوا ګاډی نشي اخیستی او نه بعد د بانک اکاونټ کولولی شي. د مذکوره پابندیانو اطلاق په د وفاقي حکومت د اعلامیې جاری کېدو وروسته کیږي. بلټن ته هرکله اهم خبر. سکیورټي فورسز د خیبر پښتونخوا په 3 مختلفو علاقو کې کاروایي کړې دي چې کوم کې 11 ترهګر وژل شوي دي. ایس پی آر ویلي چې په ټانک کې په خفیه اطلاع اپریشن دوران 7 ترهګر وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه او په مومند کې هم کاروایي شوې ده چې کوم کې 4 ترهګر وژل شوي دي. د وفاق فوج تعلقات عامه ادارې لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې سکیورټي فورسز په خفیه اطلاع او ورنۍ کاروایي په ټانک کې کړې ده چې کوم کې 7 ترهګر وژل شوي دي. ایس پی آر مطابق دویمه کاروایي شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې شوې ده چېرته چې ترهګرو په موجودګۍ باندې خفیه اطلاع کاروي شوې ده. د کاروي کې 2 ترهګر وژل شوي دي. دغه شان درېیمه کاروي په مومندو کې شوې ده او د اپریشن کې 2 ترهګر وژل شوي دي. ایس پی آر مخکې ویل چې وژل شوي ترهګرو د قبضې نه درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. دغه ترهګر سکیورټي فورسز او عام وګړو خلاف مختلفو کاروایانو کې ککړ وو. خیبر پښتونخوا کې د محکمه اوقاف د 40 روپۍ ځمکه او جایداد باندې ناجایز قبضې انکشاف شوی دی. مختلفو اضلاع انتظامیې محکمه اوقاف سره تعاون کولو څخه انکار کړی دی چې له وجې نه قبضه مافیا نه سرکاري ځمکه ترلاسه نه کړلی شوه. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د مذهبي امورو قایم کمیټۍ اجلاس ته د بریفینګ په وخت ویلي شوي دي چې د محکمه اوقاف د 14,510 کناله ځمکه سرکاري محکمو سره ده. د دې په باقاعده لیز کولی شي چې په ترڅ کې به د محکمې عمدن هم سیوا شي. د بریفینګ په وخت د دې خبرې انکشاف شوی دی چې د محکمه اوقاف په ځمکه باندې د خلکو قبضه کړې ده. ابټ انتظامیې به شمول ځینې نورو ضلعي انتظامیې قبضه اخیستلو کې مرستې او همکاري نه کوي. قایم کمیټې ته ویل شوي دي چې دا وخت 14,808 ائمه کرام رجسټر دي چې کوم ته اعزازیه هم ورکړی کیږي. په دې په اضافه کولی شي.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी चारों सलाहकार राना सनाउल्लाह वली जे अपोजिशन डला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा द इतवार द वरज़ी नाम मुज़ाकिरात शुरू की देशी राना सनाउल्लाह पड़ा कड़ी दा ची कुमी खबरी बकौन हगा बा द नवाज शरीफ द इजाजत सरा बा मशरूत भी मीडिया सरा खबरों अतरों पर वक्त राना सनाउल्लाह वली दी ची द PTI सरा खबरों अतरों के बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड भी स्पीकर कामिल असम्बली अया सरदार अया सादिक पा हम दगा से इजलास ची दे हगे इजलास वकी द मुज़ाकिरात आगाज द इतवार ना के दिलेशी राना सनाउल्लाह जियाता कड़ी दा چې PTI ته د سیول نافرمانی تحریک شروع کول لپاره ډیره تهدیده نو دوی د خپل شبق پوره کړي اتوار پورې د هغوی مطالباتو په هکله څه نشو ویلی د سیول نافرمانی تحریک په هر صورت کې ناکامه کولی شي ورسز پاکستانیان حکومت ته نه بلکې خپلو کورونو ته پیسې رالیږي د وزیر اعظم سلاکار رانا سنالله وینا مطابق د سیاسي معاملات پر ډایلاګ باندې حل کیږي PTI چې څه غواړي نو هغه د وکړي سیول نافرمانی تحریک په هر صورت کې د ناکامۍ سره مخ کیږي PTI ځان په حالاتو نه پوهه کوي او اسې فضول چغې وي باندې PTI د خوشي کولو د وړاندیز نه دی شوی पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौ ځل بیا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره غاړه ایښودلې ده ولې دي چې د ملک سیاسي استحکام او ترقۍ لپاره مذاکراتو ته تیار یو مذاکراتو سره د ملک مسلې حل کېدلی شي PTI دا هم ویل دي سیاسي استحکام نه بغیر ملک ترقی نشي کولی اسلام آباد کې تحریک انصاف پارلیماني پارټۍ اجلاس نه پس جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې PTI غواړي چې د ملک ترقۍ کې خپله کردار ادا کړي اعلامیې مطابق دا مهال ملک د کوم ستونزو سره مخامخ دی هغې ټولو ستونزو د حل لپاره مذاکرات یو واحد طریقه ده PTI ویلي چې سیاسي استحکام نه بغیر ملک ترقی نشي کولی او دا چې مذاکراتو سره د ملک او د قومي ستونزې حل کېدلی شي تحریک انصاف د اعلامیې کې د 9 مئی او د ډي چوک احتجاج تحقیقاتو لپاره یو وارې بیا د عدالتي کمیشن جوړولو مطالبه هم کړې ده او خبر بدر کو چې اډیالا جیل کې د بانی PTI او د بشرا بی خلاف د 190 ملین پاوند کې سماعت مکمل کې درست دغه فیصله محفوظ کړی شوی دا احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د کې سماعت کړي بانی PTI او بشرا بی کمرې عدالت کې موجود ول محفوظ کړی شوی فیصله په عدالت په 23 دسمبر اوروي احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا اډیالا جیل کې د 190 ملین پاوند ریفرنس کې سماعت کړي بانی PTI او د بشرا بی په کمرې عدالت کې هم موجود بانی PTI او بشرا بی د وکیلانو د ختمي دلایل مکمل کړی شوي دي پروسیکیوشن ټیم 13 ورځ خپل دلایل مکمل کړي دي عدالت د فریقینو ختمي دلایل مکمل کړي وروسته فیصله محفوظ کړې ده د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا با په 23 دسمبر باندې دغه محفوظ کړی شوی فیصله وروي د 190 ملین پاوند ریفرنس ټرایل د تیر یو کال نه راغی ټرایل روان دی نیب د ټرایل دوران 15 ګواهانو بیانات هم ریکارډ کړي دي بانی PTI وکیلانو په ګواهانو جرا هم مکمل کړی شوی ده د 190 ملین پاوند ریفرنس کې مهم گواهان په کوم کې چې اعظم خان پرویز خټک زبیده جلالی د هغوی بیانات هم ریکارډ کړی شوي دي د 190 ملین پاوند ریفرنس کې تیر کال په 20 فروری باندې فردي جرم عاید کړی شوی و میزایل پروګرام کې مدد باندې امریکای په څلور پاکستانی ادارو باندې بندیزونه لګولي دي بلخوا پاکستان بالسټیک میزایل پروګرام کې د مرستې الزام په سختۍ سره مسترد کړی دی خارجه دفتر وایي چې پاکستانی ادارو باندې پابندي لګول د امریکای د متصبانه فیصله ده امریکای خارجه محکمې ترجمان میتیو میلر مطابق په دغه ادارو الزام دی چې پاکستان د میزایل پروګرام مخ په وړاندې بوتللو کې مرسته کړې ده په دې کې خصوصي چې کوم ګاډي تیار کړی شوي د هغې هم شامل دي ویل کېږي چې د بالسټیک میزایل د لانچنګ لپاره استعمالیږي دغه ادارو کې د اسلام آباد نیشنل ډیولپمنٹ کمپلیکس هم شامل دي د دې علاوه په کراچۍ کې قایم د دریو ادارې هم په هغوی باندې بندیزونه کړی شوي دي په دغه کې اختر اینسن او د دې علاوه د نور ادارې چې دي هغه شامل دي بلخوا پاکستان د بالسټیک میزایل پروګرام کې د مرستې الزام په سختۍ سره مسترد کړی